ناوړه دودونو او رواجونو ته د پای ټکی ږدي. دا ولسي مشران دلته د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې په دې موخه سره راټول شوي څو د پردیو لخوا پر پښتنه ټولنه تپل شوي هغه رواجونه د تل لپاره د ټولنې له منځه وباسي چې له لسیزو ورسره پښتانه لاس او ګریوان دي. د دغه ناستې ګډونوال قومي مخور ویل ډېرو ناستو او مشورو وروسته یې د 19 داسې دودونو د منځه وړلو تکل کړی چې خلک ترې رنځ وړي، لکه په بدو کې د خور او لور ورکړه، ملا ماتونکي ولورونه، په ښادیو کې بې ځایه مصارف او ګڼو نور چې یو شمېر خلک یې تاب نه لري خو له مجبورۍ یې باید وکړي. موږ 19 مادو باندې په توافق رسیدلو چې هغه کې د ورور بندول دي، د جبري نکاحګانو بندول دي او یا د کندو حق او حقوق تلفول دي. همدغه راز په وادونو کې د غذاف او بې ځایه مصارفو مخنیوی دی. د حج نه وروسته چې څوک راځي یا د عمرې نه راځي چې دا یو رواج ګرځېدلی چې تحفې او ګفتونه ورکول کېږي، نو د دغې رواجونو مخنیوي په خاطر باندې چې دا ختم شي نو پرېکړه وشوه. ولسي مشران وایي یاد اقدام یې په دې موخه کړی تر څو راتلونکي نسلونه د ناوړه رواجونو ښکار نه شي. د دوی په خبره تېرو 40 کلونو جګړو افغانستان ته ډېر پردي رواجونه راوړي دي او اوس وخت راغلی چې باید له منځه یې وړل شي او خلک هغه رواجونو ته مخه کړي چې له اسلامي او پښتني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. په وینا یې هره ټولنه چې له ناوړه دودونو راووځي د پرمختګونو مزه څکلی شي او خلک به یې نورو ته اړ نه وي. د راتلونکي نسلونو لپاره خو دا کار موږ وکړ چې راتلونکي نسلونه دي نه البته د دې مشکلات نه خلاص شي، موږ به په ځان تطبیق کړو او راتلونکو نسلونو ته به لاره هواره شي. په دې کې هر څوک به دغه رواجونه له منځه ویسي، موږ به یې ویسو او دا رواج به آینده کې خلکو ته پاتې شي. لکه ولسونو ته کشران چې راغټېږي په دې ملک بیا زندګي کوي، خصوصا په سرخود کې موږ له سرخود نه شی شروع کړه کنه، نو انشاءالله چې هغوی به بیا خوشحالي موږ خوشحالي ځکه داسې کار موږ نه ده کړی چې هغه شریعت سره ټکري یا له پښتو سره ټکري یا د موږ تاسې له کلتور سره ټکر کوي کنه. بل لور ته ځایي مسؤلین د ولسونو دغه اقدام د راتلونکو نسلونو د بهبود او بقا لپاره یو نه هېرېدونکی ګام یادوي. مسؤلین زیاتوي که ورته پرېکړې په ټول هېواد کې قومي مخور وکړي، په ټولنه کې به زیات شمېر بدرنګۍ پای ته ورسیږي او خلک به اړ نه وي چې ان وطن پرېږدي او په پردیو مینو کې له کړه وډه کې شپې ورځې تېرې کړي. یو سړی به چې په خپل ولاسي او قتل تر اوسي هغه په مقابل کې به خپل خور یا لور ورکوي، نو دغه غذا داسې دي چې خپل خور یا لور په ولور ورکوي یا 10 لکه یا 15 لکه. ګوره ناوړه دودونه له مابینه ځي. یو د افغانستان کشر نسل په اقتصاد برابرېږي، اوس که یو ځوان نسل نو چې مجبور اوسي یا به خارج ته ځي. ډېر همداسې موږ ځوانان دي چې خارج ته روان دي د فقر او د غربۍ له وجې نه. دا مکمل مابینه وځي او د افغانستان په دې ټولو معاشرې باندې یو داسې یو اسلامي چوکاټ یې دومره اغېز لري. قومي مخور وایي د ناوړه دودونو د منځه وړلو په برخه کې ورته څو کاله وړاندې د اسلامي امارت د مشرتابه فرمان رسېدلی و او له هغې ورځې یې هڅې پیل کړې وي چې بالاخره وتوانېدل ټولو پردو او ناوړه رواجونو ته په سره رود ولسوالۍ کې د پای ټکی کېږدي. سهار ګل احساس، امید راډیو ننګرهار.